سلامونه مې واخلې ملګرو د حجرې د هوټل نه تاسو ته نیغ په نیغه ستاسو ورور فضلدیان یم او په دې هیله چې روغ جوړ به یو ژوند ته به تازه وي. دا مهال چې راسره ناست دی نوید صاحب، فرمان صاحب، ضیاءالله صاحب، د دې په غوښتنه باندې دغه نوی نظم تاسو ټولو ته ډالۍ. د نظم عنوان دی چې شعرونه دې ژوندي وي. اورېدی د شرمه نشم ستا شعرونه، ته په غور باندې واوره خپل شعرونه، چې شروع شي ستا غزل د میکدې نه یا ګیلې کوي په شعر کې د خدای نه. څوک چې ټوقې کوي دین پورې غر کېږي، مسلمان په دې لفظونو کافر کېږي. د منبر نه راته غوره میکده کې چې غلط شي بیا ترې جوړه فلسفه کېږي. د منبر نه راته غوره میکده کې چې غلط شي بیا ترې جوړه فلسفه کې. مونږ ته سیبه ښه صفا صفا غږېږه، په مثال د خپل پښتون بابا غږېږه. مینهوال دې د دې دور هر زلمی دی، درته غوږ غوږ د پښتون هر یو بچی دی. خبر نه وي خو ایمان دې مرورو، تورې زلفې شنه خالونه د تور سرو. څه حاجت و په محفل کې د ستایلو، حقیقت کې استا سر د ماتولو. خبر نه وي خو ایمان دې مرورو، تورې زلفې شنه خالونه د تور سرو. څه حاجت و په محفل کې د ستایلو، حقیقت کې استا سر د ماتولو. زمونږ زړه نه دې لوخړې لمبې ویستي، د ادب نه دې مخ پورته جامې ویستي. نه پوهېږم خو په دې باندې پوهېږم، غم مې وکه بې ګناه ولې قتلېږم. زمونږ زړه نه دې لوخړې لمبې ویستي، د ادب نه دې مخ پورته جامې ویستي. نه پوهېږم خو په دې باندې پوهېږم، غم مې وکه بې ګناه ولې قتلېږم. لږ دې کونډو یتیمانو ته غوږ وږ شه، خوبه ولې یاره بس دې اوس راجګ شه. د ملا او د شرابو نه نور واوړه، خپل غزل کې د ادب لفظونه راوړه. نه پوهېږم خو په دې باندې پوهېږم، غم مې وکه بې ګناه ولې قتلېږم. خوبه ولې یاره بس دې اوس راجګ شه، لږ دې کونډو یتیمانو ته غوږ وږ شه. د ملا او د شرابو نه نور واوړه، خپل غزل کې د ادب لفظونه راوړه. ای دیانه ستا به څومره زندګي وي چې ته نه یې او شعرونه دې ژوندي وي، چې ته نه یې او شعرونه دې ژوندي